پخواني د اوسپنې ساتنه د هندوستان د پلازمینې د اصلي جاذبې وه. دغه ساتنه زر او شپږ سوه کاله مخکې جوړه شوې ده. خو زنګ نه وهي. څنګه زوړ فلزي جوړونکي شپاړس سوه کاله مخکې د زنګ نه خوندي فلز ترلاسه کړی و. دا یوه پته ده. موږ به د لرغونو غیر زنګ وهونکي فولادو راز څرګند کړو. روسیه د بالتیک سمندر پر ساحل یو نظامي قلعه په 19مه پیړۍ کې جوړ شوي بار د ټاپک بیتري د درندو فولادو پارو لخوا خوندي شوې ده. فلز تل د سمندري او باراني او په سره مخ دی، خو فلز زنګ نه وهي. سره له دې چې دا د فلز لپاره خورا سخت شرایط دي. عموماً د فلزي محصولاتو لیکونه د ډبرو پر مهال د کاستینګ پر مهال راوتلي وي. دا د سختو سپینې پر سر وروسته د ټوټې کولو پرتله ډېر اسانه دی. په دهلي کې پرستوني لیکنه جعلي ده. دا وروسته جوړه شوې ده. په هندوستان کې د اوسپنې ستنه او د روسي پوځي قلعه د یو شان اوسپنې څخه جوړه شوې ده. د یو شان تکنالوژۍ په کارولو سره په هماغه وخت کې په 19مه پیړۍ کې د قلعې د جوړولو نیټه سمې ښودل شوې وه او د اوسپنې ستن ته د 1.5 کلونو عمر منسوب شو. د لرغونو غیر زنګ وهونکي فولادو ټکنالوژي راز دی.